بسم الله الرحمن الرحیم. شپږمه صفحه د اول باب 14 نمبر حدیث. دغه حدیث امام بخاری رحمه الله تعالی، امام مسلم رحمه الله تعالی په خپلو کتابونو کې بخاری شریف او مسلم شریف کې را نقل کړي او روایت کړي دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: الید العلیا خیر من الید السفلی. الید العلیا خیر من الید السفلی. درېموار الید العلیا خیر من الید السفلی. لفظی ترجمه: الید لاس، العلیا لوړ لاس، خیر شدی من الید تر لاس، السفلی کښته لاس. الید لاس، العلیا لوړ لاس، خیر شدی من الید تر لاس، السفلی کښته. نو څنګه ترجمه سول بیا؟ الید العلیا لوړ لاس، خیر شدی من الید السفلی تر کښته لاس. څه مطلب؟ مطلب دا دی هغه لاس چې لوړ وي، هغه لاس چې منفق وي، هغه لاس چې خیرات ورکوونکی وي، هغه لاس چې احسان او نیکی کوونکی وي، هغه لاس چې د بل چا سره د شفقت معامله کوونکی وي، هغه لاس ښه دی تر هغه لاس چې هغه سائله وي، سوال کوونکی وي. سوالګر، سائل، سوال کوونکی انسان درته ودرېدی، لاس یې وغځوئ، دا د ده لاس کښته سو، تا په لاس کې یو څه ورکړل، دا ستا لاس پورته سو، لوړ سو، دا ستا لوړ لاس، پورته لاس، دا ښه دی تر هغه لاس چې هغه کښته دی، تا یو څه پکښې وراچولی دي. نو الید العلیا پورته او لوړ لاس، خیر ښه دی من الید السفلی تر کښته او ټیټ لاس، دا ښه دی. اوس نو د دې څخه موږ څه زده کولی سو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا راته وویله، نو تر کمزوري خبرې لوړه خبره هم ښه سوله. تر هغې خبرې چې د الله رب العزت رضا وي، رضا پکښې نه وي، هغه خبره ښه ده چې د الله رضا پکښې کې وي. هغه لاس چې هغه د الله په رضا کې استعمال سي، ښه دی تر هغه لاس د الله په رضا کې نه سي استعمال. هغه لاس د الله د رضا په خاطر یو څه ورکړي، تر هغه لاس ښه سو. نبي فرمایي کم لاس کې چې په دغه لاس یو څه وراچول سوي وي. نو لوړ لاس همیشه برتره وي، همیشه ښه وي. ځکه نو خبره دا ده چې زموږ او ستاسو لپاره مناسبه همدا ده چې په خپل لاس یو څه وګټو او په دا خپل لاس یو چاته شی ورکو. په خپل ژوند کې یو څه وګټو، په دا خپلو لاسو یې مصرف کو، مسکینانو غریبانو ته یې ورکو، حاجتمنو محتاجو ته یې ورکو، بېوزلو او غریبانو ته یې ورکو، په دا خپل لاس یې ورکو. د اولادونو په لاس باور ونه کو، د غریبانو په لاس باور نه کو، د دا خپل لاس څخه ید علیا پورته او لوړ لاس جوړ کو، د دا خپل لاسو څخه ید سفلی کښته او ټیټ لاس جوړ نه کو. ما ته دومره بد خوند راکوي چې کله یو څوک څه پیسې راکوي د دا لفته او مدرسې لپاره، دا لاس مې ټیټ سي، دا ما ته په طبیعت کې خوند نه راکوي. کاشکې وم زما لاس لوړ وی ته موږ نورو انسانانو ته ورکولی. خو دا چې د الله نظام داسې دی، نو څه وکړو؟ د الله پر تقدیري فیصلو بیا راضي یو. د جلده کاغا صاحب الله دې په عمر کې برکت ورواچي، نو ویلی و چې تر موږ او تاسو هغه کسان ډېر ښه دي چې هغه خپله خواري او کسب کوي. ولې؟ موږ خو دوی ته محتاج یو، دوی ته مو لاسونه نیولي وي او د دوی لاسونه زموږ پر لاسو باندې لوړ وي. بیا دا حدیث ووایه چې لوړ لاس ښه دی تر هغه لاس چې هغه کښته وي. نو دا یو شی الله رب العزت پر تاسو ډېر احسان کړی دی او موږ ناشکري نه کوو. زموږ سره الله رب العزت ډېر ښه کړي دي، خو بیا هم هغه بشري تقاضاوي غوښتنې راپکښې کې وي. طبیعت مو داسې وي، انساني طبیعت لرو، بشري طبیعت لرو. هغه دا چې کاشکې دا زموږ لاسونه کښته نه وای بلکې پورته وای. خو بل طرف ته که وګورو چې موږ بیا ستاسو په سینو کې یو شی در نقلو راچوی، ستاسو په دماغو کې، دا هم انشاءالله ښه دی، نو بیا بیرته سره برابر سو. نو ښه خبره به دا وي زمارونو چې الله موږ ته هم دا توفیق راکړي چې موږ په خپلو لاسو انسانانو ته څه ورکو. الله خو دا توفیق تاسو ته درکړی دی. الله تاسو ته مالونه درکړي، په دا خپل مال چې کله یو څه مسکینانو ته ورکوئ او نورو ځایو نورو کسانو ته یې ورکوئ، نو دا فکر کوئ چې الهي د الله رب العزت د نبي د دغه ارشاد مصداق زه تا وګرځولمه، زما لاس پورته سو، د بل لاس ټیټ سو. په دې کې باید تکبر نه وي.
لوی نه او ریا نه پرتا، فخر نه پروت پکې، لوی نه پکې پرتا، نو ښه خبره به مارونو دا وي چې موږ او تاسو د خپل لاسونه همیشه شکو لوړې کو، د نورو لاسو ته سور واچو، د نورو لمنو ته سور واچو، د نورو انسانانو ضرورتونه او حاجتونه ورپراکو. الله به زموږ او ستاسو ضرورتونه پراکوي. نو کله بیا ید علیا پورته لاس کېدلی سي تر هغه وخت چې انسان د سخا مزاج ولري، سخي د ځانه څخه جوړ کړي. زما داسې واقعات په یاد دي چې الله رب العزت ډېر انسانانو ته مغفرت په دې خاطر کړی دي چې صرف سخیان وه، همیشه به د دوی لاسونه تر نورو انسانانو تر لاسو پورته وه. الله رب العزت پر دغه سخا باندې د دوی د جهنم فیصله د جنت په فیصله وربدله کړې. نو موږ او تاسو به هم دغسې کوو، خپل لاسونه به لوړ جوړوو، د نورو انسانانو لاسونه کټیټ سول، د الله احسان به پر ځان بولو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه فرمایلی الید العلیا پورته لاس خیر شدی من الید السفلا تر کښته لاس. الله دې موږ او تاسو ته همیشه لوړ او خیرات کوونکي لاسونه را نصیب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق.